الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ډیرو قدرمندو او محترمینو اوریدونکو، نن به تاسو ته یو داسې مبارکه دعا او مبارک آیات کریمه دروښول سي چې د هغه په اوه ځلې سهار ویلو سره او په اوه ځلې ماښام ویلو سره الله تبارک وتعالی ستاسو د هغه مشکل ترین کار د دنیا او د آخرت خپل کفایت کوي. نو راسي چې دا مبارک آیات کریمه په ډیر اهتمام او په ډیر رغبت او په مینه او په محبت سره اوه ځلې سهار او اوه ځلې ماښام تلاوت کړو. هغه مبارک آیات کریمه د ترجمې سره او وروسته په صحیح حدیث شریف باندې د هغه و تاسو ته اوس درپېښ کړل سي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة التوبة يوصل نوشتم نمبر آخرني آيات مباركة يولسم پاره. ترجمه: اوس که دا خلق ستا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما لپاره الله کافی دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته، پر هم هغه ما توکل کړی دی او هغه د لوی عرش خاوند دی. او په فضیلت کې د دې مبارک دعا او د دې مبارک آیات کریمه حدیث ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة يوصل دديرش. دي مبارك حديث شريف موقوف رواية أبو داود كري أو مرفوع رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة فصفحة يوصل دديرش كي رانقل كري او د دې چې کوم اسناد ارناؤوط فزاد المعاد کې هغه صحیح بللی دی. ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې په سهار او په ماښام کې دغه مبارک آیات کریمه اوه ځلې تلاوت کړي، الله تبارک وتعالی به هغه اهم و اعظم او چې اعلی شان والا مشکل د دنیا او د آخرت دی د هغه به الله کفایت وکړي. نو راسي مؤمنانو مسلمانانو، چونکې دنیا د مشکلاتو یو ځای دی او د آخرت کې مشکلات سته، الله تبارک وتعالی څخه په مبارک آیات کریمه سره چې همدغه آیات دی د دې آیات مبارکه په توسط سره خپل د دنیا او د آخرت مشکلات په الله جل جلاله سره حل کړو. ستاسو پوره فهم او توجه غواړو د هغه آیات مبارکه او حصې ته چې اوه ځلې سهار او اوه ځلې ماښام ویل کیږي، تر څو ستاسو د دنیا او د آخرت ټول مشکلات الله در حل کړي او الله یې خپله کفایت وکړي. هغه حصه د مبارک آیات کریمه دا ده و پوره تجوید او ښه ادا ته ستاسو فهم راګرځول غواړو. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.